ورځه ته ورځه راشه اوس ورځه خیر بچې جوړ ته کړه بیا دلته د لاون خان حجره کوم ځای ده کله چې په ګس لاس بتاو شي سیده خوا لاړ شي هلته مخامخ ځای ښه ده بچې ښه ځه راځه دا لرګي نه دي دا ګني دي ګني ژو دا خلک ګاڼه کوي او ګوړه ترې وباسي کاکا جی سلام علیکم وعلیکم سلام کاکا جی بخیر جوړ تکړه څنګه کینه جی جنې څوک دا بچي کاکا جی دا السلام علیکم کاکا جی وعلیکم سلام بچي بخیر کاکا جی څنګه جوړ ټیک ټاک الحمدلله جی څنګه وکړې خدای کاکا جی کینه وعلیکم سلام بچي ها بچي توبه خدای توبه مخکې وجینه کې نتلې چا سره اوس یې کوی دنه کړي چې نه کوي ګرځي نه تا نه پېدما وښنه نه پېدما وې بلبل کا بچا وې بابا دا څه دې نه مخلاص کا کنه نه دې پېدما وې بلبل کا بچا وې دا څه کا دې کنه چپشا وې مېلمانه دې غلې شه خاموش نه دې پېدم وې پرې مې تا کنه د خدای په حساب وې مېلمانه دې السلام علیکم ته ما ها کنه دا یس وعلیکم السلام نه دې پېدم چپشا کنه وې بابا دا څه دي وې دا دې نه مخلاص کا کنه وې پټول کړي چې شربوله ما نور خو دې پېدم نه چپشا کنه د خدای مسلمان وې پلان مې ناشته وې بابا وې دا څه دي وې ډول کړي چې شربوله ما وې دا څه کا دې کنه دا خو خپل ستړي کېږي نه وې سم اسپدا منډه دې بیا یاد نه دا څه کا دې کنه ورګه کړه توه کړه خدای داسې سمه بلا شیشه کړه ناملکو خپې راکتي وې ما کاکا دا څه چل کنه وې ما د خپل منګیتر دا سره اوسته را کنه دا وې چې زما په کلی کې چکرې مکرې وم دا غانې مانې به وینم سیل نه مې اوسته را اکشن مې دا څه کا دې کنه چې دا زمين په اموس دی سیدا او وې اے پیتی خانه تا هند کړه دې اے پیتی خانه تا هند کړه دې پیتی خانه نه خنداګي پیتی خانه یو خبره ده لوکما زما خو ډیر زیات خوښ شوې یا خو را پاجا کا خدای دې پښلا کولا یا شاکا چې جوړ را پونه سي یا خو سیدا کنه یا کا Kim. خو نه شوې نه دا څه کار دی کنه چې زه په توپونو باندې لګېدلی به او خوږ شوی نه یم نو په دې به څه خوږ شوه دا چې ځو الا پروردگار علما اوس مې خدای پاکه د دې خاپېرک نه خلاص کې دویم زما خپلته خشته ښځه ده زه ولې تا سره څنګه واده وکړم پرېمې ده یا خاله ویم ته خو زما خو ښځه شته که نه پرېمې ده که نه یا خدایه څوک نه شته چې مې دې خلاص کړي پرېمې ده یا خدای دا باندې دا مېلمه دی دا دوه تاره ویښتې وتې تا وویشتل مېلمه دی څنګه مې شرمېږي یا کاکا جي دا دې څه بلا ساتلې ده خلاص مې مړم شم که نه خو نه پرېږدم
لاس را نو باسي خبره وره لاس ته نو باسي پرېږدم هو باسه دې لاس مېلمه دې شرمیم سلام تا ته کېنه ځه ته بچي د خیر کاکاجي زه خو دې په د شیرې د خوراک دا دې څه بلا ساتلې ده اور بچي تا ته خو ما وې چې دا لږه د مغزو نه نو څو کومه منټلي ده که نه وجلی یم نشم که نه بچی خفه کېږم خیر دی ما کاکاجي زه خو نه خفه کېږم زه خو دې په د شیرې د خوراک کړم خو په هر چا پسې لکه د میخو د کونو انخلي دا خو داسې نښتې وه لکه د ښاپېرک چې سړی پنجې سړي ته واچوي څه ورسره وکړو تا ته خو ما وې چې لیونی شی دی یا الله خدای خفه کېږم خیر دی کېنه وایم ګلغوټې سیر دې د خیر وکړه داسې کار دې که نه سیر یې وکړو صحیح ده که نه وایم زه ستا ډوډۍ وایم ګلغوټې سیل دې وکړه غلی شه سیل دې وکړو ولې بیا دې هلک وایم ګلغوټې سیل دې وکړه غلی شه سیل دې وکړو ولې ته ووایم که نه ګلغوټې سیل دې وکړه غلی شه ستاسې کار دی چې دې نه تپوس کې ولې دا خو زما پیدل شوې ښځه ده ولې تا ته وایي بس زموږ واده دي پیدل شوې وه خو اوس نه ده څه مطلب مطلب څه مطلب دا چې دې ما سره د مینې اظهار وکړو داسې کار دی که نه مطلب دا نه داسې مه وایه مطلب دا چې دا زما شریک حیات شو مطلب دا چې دا زما شریک حیات شي ته پکې څه وې دوباره دې ووایم مطلب دا چې دا زما شریک حیات شوه ته پکې څه وې کاکاجي دا زوی دې څه وایي دا ټیک وایي اوس ته لاون خان انګور شوه که ما تا ورسره نکاح تړلې وه چې کاکاجي دا ټیک وایي زویلا ته ته د لاره وښیه د لوټو چې راڅه کومه لاره وایم په ایمان کې لاړ شم قسم په خدای کې دلته مې مړ کړې نه ځم والله که لاړ شم په ایمان کې لاړ شم نه ځم وایم په ایمان کې لاړ شم والله که لاړ شم والله که لاړ شم وایم پاسه چې دواړه شو ګلغوټې څه له پې ځان وجل ظالمه وځه که نه زه تا سره نه ځم وایم ګلغوټې وایم د بنګلو د جایداد په لالچ کې دې زه ځان نه پرېښودم زه ځان نه نه ځم ماشاءالله تا سره ځمه تا سره ځمه وای وایم ګلغوټې د بنګلو د جایداد په لالچ کې تا زه ځان نه پرېښودم زه ځان نه نه ځم کله نه ځم تا سره ځمه وای در سره ځم که نه در سره ځمه وای